چې اسباب د طلاق دا څه شي دي. د یو څو اسباب دي. که چېرته دغه اسباب دینه موږ لږ اجتناب وکړو د طلاق او د شرح چې دا به ډېر کم شي، خاندانونه به روغ وي، ژوند به ښایسته وي. هغه موږ مختصر دلته بیانوو. اول نمبر سبب د طلاق او د ښځې او خاوند منځ کې تعلقات چې خرابېږي، دې لپاره غټ سبب هغه د خاوند یا د ښځې یا د دواړو دی په ګناهونو کې ډېر مبتلا کېدل دي. د ګناهونو ډېر خطرناک نتایج دي. هغه موضوع نه ده، هغه په بل ټیم کې انشاءالله بیان کو. او سبب د طلاق د پاره هغه یو ګناهونه دي. طلاق یو مصیبت دی، یا په خاوند باندې راځي یا په ښځه باندې دا مصیبت راځي یا په بچو باندې راځي. د دې لپاره سبب ګناه ده. الله قرآن کې فرمایي وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم. کم مصیبت کم تکلیف چې تاسو ته ورسیږي دا ستاسو د لاسونو په وجه باندې، ستاسو د ګناهونو په وجه باندې. او یعفو عن کثیر، ډېر ګناهونه داسې چې هغه الله معاف کوي او په هغې باندې څوک فلحال نه رانیسي. لیکن ځینې ګناهونه داسې دي چې دا یې په نتیجه کې نقصانات انسان ته رسي او الله یې راونیسي. نو ښځه او خاوند په دې کې یو تن خامخا چېرته په ګناه کې مبتلا یې، د هغې په نتیجه کې د تعلقات خرابېږي. دا یو عظیم مصیبت او غټ مصیبت دی. قرآن هم دا معلومه ده کله چې ښځه او خاوند د دې د الله سره تعلق وي، دیندار خلک وي، د دې ژوند به مزدار وي، د دې ژوند به ښایسته وي. الله رب العالمین قرآن کریم کې د مخکنو انبیاو د هغې د یو نبي حال ذکر کړی چې هغې خپل قوم ته ویلي وان استغفروا ربکم ثم توبوا الیه یمتعکم متاعا حسنا الی اجر مسمى. دغه نبی خپل قوم ته ویلي چې تاسو بخښنه وغواړئ د خپل رب نه، بیا توبه وباسي الله ته. یمتعکم متاعا حسنا، تاسو لبا ښایسته ژوند درکړي، ښایسته فایدې به تاسو له درکړي چې پای کې یو د ښځې او د خاوند خپل منځ کې په کور کې ښایسته ژوند تېرېدل دا هم پکې داخل دي. کله چې ښځه او خاوند پای کې د استغفار ماده موجود وه، د ګناهونو د توبې ماده په دې کې موجود وه، د دې به خپل منځ کې تعلقات هم ډېر مزداري، د یو بل خیال، د یو بل قدر، د یو بل عزت احترام بم کوي. او چې کله د توبې ماده په دې کې نه وي، د استغفار ماده په کې نه وي، د دې منځ کې تعلقات خامخا خرابېږي. او اصل وجه دا ده شیطان کوشش تا کوي چې د ښځې او د خاوند منځ کې تعلقات خراب کړي. د شیطان وسوسه په چا باندې ډېر اثر کوي؟ د شیطان وسوسه په خلکو باندې ډېر اثر کوي چې کم په ګناهونو کې مبتلا وي، او چې کم دیندار خلک یې په هغې باندې دومره د هغې وسوسه نه چلېږي. لہذا اصل سبب هغه یو دا دی. دیو جن باعث سلفونه نقل دي. امام ابن القیم رحمه الله خپل کتاب الدعوه والدواء کې چې بل نوم باندې مشهور دی په الجواب الکافي کې، او دارنګه دا اثر امام ابو نعیم حلیة الاولیاء کې نقل کړی د فضیل ابن عیاض نه. امام ابن القیم ویلي قال بعض السلف، بعض سلف ویلي دي انی لاعصی الله، بعض سلف ویلي زه کله نافرماني د الله وکړم نو فارا ذلک فی خلق دابتی و امراتی، زه د ګناهونو آثار دا په خپل سورلۍ کې بیا مونما، دا په خپل ښځه کې زه بیا مونما چې ښځه زما سره بیا د هغې خبره ما سره اړوي، زما خبره مني نه، زما سره د هغې تعلقات خرابېږي، دا د ګناه په وجه باندې. زما نو دا ډېر نقصانات چې زموږ په دې کورونو کې دي د هغې اصل سبب ګناه ده. لیکن او ګناه ته زموږ فکر نه وي. موږ یاره چې دا ظاهري اسباب ته ګورو، دا ظاهري اسبابونه دي ګناهونه په وجه باندې جوړېږي که نه. اصل سبب هغه دا دی. دویم سبب هغه دا دی په خپل کور کې ښځه او خاوند یو بل باندې شکونه یا بدګمانۍ نه کوي، د هغې په وجه باندې تعلقات خراب شي. او قرآن نه دا معلومه ده، مخکې د هغې بار بار وضاحت شوی دی. الله فرمایي یا ایها الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم. اے ایمان والو د ډېرو ګمانونو ځان وساتئ، ځکه بعضې ګمان دا ګناه ده. او حدیث کې به راغلي ایاکم الظن فإن الظن اکذب الحدیث، ځان د ګمان نه وساتئ، ګمان ډېره دروغجنه خبره ده. ښځه او خاوند یو بل باندې بدګمانانې شروع کړي، د هغې په وجه باندې تعلقات خراب شي.
خاون کوشش تا کوي چې دې ښځې لا په څه طریقه باندې طلاق ورکي، دا ښځه چې کومه ځانه په څه طریقه باندې هغه جدا کي. او دارنګه ښځه هم کله په خپل خاون باندې بدګماني شروع کی، هغې ته پیغور ورکوي، دارنګه پای باندې بیا کوډې جادو کوي، خاوند ته خبر شي بس دایي منځ کې تعلقات خراب شي، خبره طلاق ته ورسیږي یا خلع ته ورسیږي. ښځه وایي زما خاوند در بل چا سره تعلقات ساتي، لہذا زه دې نه خلع کوم، ما له طلاق داره کې مطالبه د طلاق شروع کی. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته یو سړی راغی، وته ویل یا رسول الله زما ښځه چې دا هغې یو ماشوم د هغې نه پیدا شوی دی او د رنګ نه لږ تور شانته دی، مطلب یې دا و چې زه د رنګ نه سپین یم، زما ښځه چې کوم د هغه د رنګ نه ښایسته ده، لیکن دا ماشوم دا پته لګي کیدای شي د زنانه خیانت کړی، دا د بل چا نه پیدا یي. خیال یې دا و چې زه د خپلې ښځې نه لعان کول غواړم، خپلې ښځې نه جدا کېږم، صرف بدګماني و، نور څه دلیل ولیل خو نه و. نبی صلی الله علیه وسلم ډېر په ناشنا طریقه باندې پوه کو. او ورته هل لک من ابل، ستا اوښان شته دی؟ ویل او. ویل هغې رنګونه څنګه دي؟ ویل سور رنګ دی. ویل هل فیها من اورق، پای کې سي تور بخن شانته خړ رنګ شانته شته؟ ویل او. ویل دا کوم ځای نه راغلی دی؟ ویل شاید چې د لورې نه د هغه مخکو خوښانو هغه نیکونو نه د هغې نه یو رګ راغلی. ویل ستا د بچي به هم کیدای شي هغه مخکو نیکونو نه یو رګ راغلی. ویل پوهې که په هغه باندې بدګماني مه کوه، بدګمانیانې چې چا هم کړي په یو بل باندې، لہذا دا په نقصاناتو کې واقع شوي دي. او ګوره کله کله دا بدګماني دا د غلط خبرونو د وجې نه کېږي. په دې باب کې خلک دا خو نه غواړي چې د دوو خاندانونو د هغې د جوړښت د یو بل سره، ښځه او خاوند یو بل سره تعلق وي، دا د خلکو په مزاج کې دا خبره پرته ده. دا جنگ جګړې د بعضې منافقان واسې خوښې وي، دا غلط خبر خورئ. نو سړي چې کوم وي هغې ته نور سړي خبر راوړي، یاره ستاسو کور کور د چت ته په مخه باندې ځینې ښځې خیږي، دا دروغ وی ورته. او کله دې ښځو ته بیا دا نورې ښځې خبر راوړي، ستا خاوند چې کوم دی دا خو پردو زنانو سره تعلقات ساتي، دا بدګمانۍ نه دا د دې خبر وړو راوړو په وجه باندې پیدا کېږي. او الله څه فرمایي؟ یا ایها الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اے ایمان والو کله تاسو یو فاسق خبر راوړي دای تحقیق کوئ، ان تصیبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمین، اسنه چې تاسو یو قوم ته تکلیف ورسوي پر اپوی باندې به وخت پیمانه وي، تحقیق کوئ د خبرې. لہذا بدګمانۍ د دې نه ځان وساتئ، ان شاء الله تعالی تعلقات بیا قائمین.